تاسو خو داسې ناست یې تاسو وایئ که چې د غم له راغلي د والی د زمونږ د صاحب خبره وایي دا مشاعره کې وایي دا خلک یو نه نیم ځای کې داسې ناست یو ته وایې که چې د واله راغلي لږ تاڼي غږوئ لږ کلیپینګ کوئ لږ داد ورکوئ دې شاعرانو ملګرو له دغه شانتې راویښ شئ مړه یازک لاله وایي زه کردار وم په ما به یې ډرامه کوله زه کردار وم په ما به یې ډرامه کوله دې بعضې خلکو به څه دارنګې کیسه کوله او ته د غرونو د ښایست نه متاثره دومره ته د غرونو د ښایست نه متاثره دومره د یا قربان سره به ما پکې ټپه کوله او هم مې پیزي هم مې درمان هم مې صاحب واشنا هم مې پیزي هم مې درمان هم مې صاحب واشنا ته دوی په سر به مې هر چا سره لانجه کوله او اوس دې د خولې خبرې هغه شانتې خوند نه کوي اوس دې د خولې خبرې هغه شانتې خوند نه کوي چې به یې مخکې څنګه دا ستا د خولې مزه کوله منم سنانم خو نادانم پوه شوی نه منم سنانم خو نادانم پوه شوی نه چې ستا په یاد کې به مې هر وخت شوګیره کوله او ولې دې بدنام کړم چې درکړی مې ګلاب دی ولې دې بدنام کړم چې درکړی مې ګلاب دی ښکلې منم خو کردار دې ډېر خراب دی او ته څومره بدرنګ ښکارې چې غاړې ته ټوپک لري ته څومره بدرنګ ښکارې چې غاړې ته ټوپک لري زه څومره ښایسته یم را سره قلم کتاب دی ته څومره بدرنګ ښکارې چې غاړې ته ټوپک لري زه څومره ښایسته یم را سره قلم کتاب دی او کړم پکې د امن زمزمې دي وده کام ته کړم پکې د امن زمزمې دي وده کام ته یو لاس کې ستار لرم او بل کې مې رباب دی او ما خو درنه وړوکې غوندې سوال د محبت کوو ما خو درنه وړوکې غوندې سوال د محبت کوو تا راله راکړې په نفرت باندې جواب دی او خدای خبر چې کوم لوري ته تللی جانانه خدای خبر چې کوم لوري ته تللی جانانه راشه سنان جان درپسې اوس هم لا خراب دی او منم فرهاد شوم خو د مینې ګنتري کار نه کوي او تر لاله منم فرهاد شوم خو د مینې ګنتري کار نه کوي چې د جانان په کاڼي زړه کې ولې لار نه کوي منم فرهاد شوم چې د مینې ګنتري کار نه کوي چې د جانان په کاڼي زړه کې ولې لار نه کوي او راځئ چې وباسو ته دې جابر د غاښو زهر راځئ چې وباسو ته دې جابر د غاښو زهر بیا تاسو ګورئ لکه ټک په د خامار نه کوي او دلته هر څوک لکه منصور په انلخه ولاړ دي دلته هر څوک لکه منصور په انلخه ولاړ دي دلته هېڅ څوک ستا د جابر نظام نه ډار نه کوي او که مسلسل متدي غرونه جوړی تشې کړلې که مسلسل متدي غرونه جوړی تشې کړلې مرغۍ به لاړې شي او سیری به چینار نه کوي او سنان د وخت د علمیت په قدر پوه شولو هغه اوس هېڅ چاته په لار کې انتظار نه کوي وایي ستا د محبت نه واپسي راله پکار ده زه قیدي مارغه یم ازادي راله پکار ده چا چې د ژوندون په نیمه لاره کې پرېښودی یم زړه ورته راسپړم ضروري راله پکار ده مینه پکې نشته او نفرت پکې بلا بلا خار نه چرته ځم خو جدایي راله پکار ده غواړم چې د ځان سره مشغول شمه یارانو خوش رګستان او تنهایي راله پکار ده تا پسې رنځور سنان به روغ شي دا منمه خو ستا د دیدنونو دوایي راله پکار ده او مرګې څه دی د بقا په لور سفر دی د دنیا ژوند په مثال د مسافر دی کاروان مومند صاحب مرګې څه دی د بقا په لور سفر دی د دنیا ژوند په مثال د مسافر دی د نامې نه قربان شم لوګې شم محمد زمونږ د ټولو د زړه سر دی د نامې نه قربان شم لوګې شم محمد زمونږ د ټولو د زړه سر دی د غرور الوت ته دومره بره مکړه خان خبرو څه کمزوری دی وزر دی د غرور الوت ته دومره بره مکړه خان خبرو څه کمزوری دی وزر دی او شین چمن دی لاس په لاس دواړه روان یو شین چمن دی لاس په لاس دواړه روان یو وینم خوب سه عجیبه شانتې منظر دی ستا سنان خو ستا پیراک داسې بدل کو څنګه چې مخکې وغې نم بدتر دی ډېره مننه